سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة مومنون دا درشتم نمبر سورت نزول کی دا سلور اویم نمبر سورت تے دا دی سورت دعودا نصر شرک البرکات اورات کئی پہ شرک البرکات باندے مانا دارا سیزون کی خیر و برکت اچھون کے صرف یو اللہ دے اللہ نہ بغیر مخلوق کی دا سے سوک نشتا چاہت سیزون کی برکت واچے مبارک پسغیر اسم فاعل بانے یواز اللہ دے البتہ مبارک چې په صيغه اسم مفعول باندې شي هغه زمانم کېدی شي مکانم کېدی شي انسانم کېدی شي کتابم کېدی شي لیکن مبارک خیر اچون کې هغه صرف الله رب العزت دی. رب ته د مخکې صورت سره اللہ رب العزت فمخ کی صورت کی مومنانو تا اوامر ذکر کلو دپار دا کامیابی دا دنیا چاگا جہاد کولو دا اللہ پلارا کی نوس آغا امور ذکر کی چاگا سبب دے دا کامیابی پا آخرت کی دا آخرت کامیابی اللہ رب العزت دا دی صفات اسرا چکم دا دی صورت پاول کی ذکر دی تڑلی دا او کدا طول انسانان دا قرآن کریم دا صورت النور پا دیلت و آیتون باندی عمل وکی او دا پا صحیح معنو باندی امنی و عملی کی نو دا دی بلحیث اشتا ضرورت نرازی ہم بورت اللہ رب العزت دنیا کامیابی نصیب کی ہم داخرت کرو. دویم پمخ کی صورت کی رد وشو پاغا شرک باندے پا تحلیل و پا تحریم کی اس دویم قسم دا شرک چاگی توائی شرک البرکات آغا ردئی. تو صورت خلاصہ سورت سلور بابون تا تقسیم دے اول باب داول دا سورتنا درشتم نمبر آیات تا پوری تاسو گو رئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ پدې کې الله بشارت ورکړي مؤمنانو ته او صفات سره د مؤمنانو ذکر کوي او بیا شپږ عقیده دلیلونه دي او دعوه د صورت په تبارک الله احسن الخالقین. بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله باندې شروع کو
چې رحمان او رحیم دی. قد افلح المؤمنون. الافلح د فلاح نه دی، فلاح وی مقصد ته رسېدل. مسلمانانو د ژوند اصل مقصد هغه جنت حاصلول دي. دنیا ته چې الله رب العزت موږ او تاسو راستولي وو، د دنیا بادي د هغه د حکمت تقاضا نه ده او نه موږ نه د ځمکې آبادول غواړي چې تاسو دنیا آباده کړئ، بلکې هغه زموږ نه غواړي چې تاسو دنیا کې داسې ژوند تېر کړئ چې په هغې باندې ستاسو آخرت کې کامیابي نصیب شي او هغه نعمتونه چې ما جنت کې پیدا کړي دي هغه درته میلاو شي. د انسان د ژوند اصل مقصد د آخرت کامیابي حاصلول دي. اوس د آخرت کامیابي به په څه حاصلېږي؟ الله د هغې دپاره راتلونکي صفات بیانوي، لیکن دا په لفظ د ماضی باندې استعمالوي. افلحه دویم قدر باندې داخلوي. معنا دا ده دا صفات چې په چا کې راغله د هغه کامیابي داسې یقیني شوه لکه چې دی کامیاب شوی او دا نمبر یې څه ګټلي، اگر چې ورکول کېږي به آینده کې، خو الله رب العزت کمال اطمینان دپاره وایي چې ګویې که دا نمبر یې تا واخیستلې او ته په دې نمبر باندې کامیاب شوې، ځکه صيغه د ماضي راوړله قد یې پې داخل کړ. قد افلح المؤمنون، یقینا پورا کامیاب دی ایمان والا، پورا کامیاب دی. اسلام مومنان څوک دي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. دا هغه خالق دی چې د دې خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي، خشوع کوونکي. خشوع اصل کې د زړه سره تعلق لري، خشوع عمل هغه تعلق د زړه سره دی، لیکن د هغې اثرات په ظاهر باندې وي. کوم انسان چې واقعا مانځه کې ولاړ او خشوع پکې وي نو هغه به چرم په جامو باندې لوبې ونه کړي، په ږیره به لوبې ونه کړي. بعضې خلک مانځه کې ولاړې ږیره به داسې سلی وي، څوک به لګوي جامې به پکې داسې هغسې کوي، کله به نبن یو طرف ته کړي کله بل طرف ته کړي. دا کارونه چې کول ته په دې پوه شه چې دکې خشوع نشته. د خشوع اثر دا دی چې دا انسان به لوبې په جامو باندې په ږیره باندې نه کوي. همدارنګې ولاړه کې رکوع کې سجده کې دی به د سجدې ځای ته ګوري، که اخوا دېخوا دیوالونو ته یې کتل ته په دې یقین وساته چې دې سړي په مانځه کې خشوع نشته. که د ده په زړه کې خشوع وي او د الله نه یېره وي نو ده به دېخوا اخوا نه کتل. دریم دا چې هغه زړه کې به تصور دا یي چې زه چا ته ولاړ یم. څلورم دا چې کوم قرات ویلی کېږي د هغې په معانیو باندې سوچ کوي. معانیو باندې سوچ پاله کېږي چې سړی قرآن ووایي که نه، چې قرآن یې نه ویل هغه به څه سوچ وکړي. او د قرآن لپاره بې شمېره رکاوټونه دي. څوک هم دا خپل وخت قرآن ته نه وکړي چې زه پرې ځان پوه کړم چې دا مونځ خو مې مونځ شان شي که نه. پنځم دا چې کاڼي په لاس باندې نه وړاندې کوي سوا د ضرورت نه. ضرورت معنا دا ده د سجدې په ځای کې کاڼی نیغ ولاړ وي یا فرض کاز غیر ته پې تندی ږدي هغه په سر کې ځي یو بیا هغه لرې کړي دا خیر دی، دا د خشوع سره منافي نه دی. لیکن دا چې هره تېره سجدې له راځه او دا په ځای باندې ګوتې وهاو بیا په سجده ځه، دا د خشوع سره منافي عمل دی. شپږمه خبره پکې دا ده چې دا انسان چې دې مانځه کې ولاړ دی ودرېدل به په هغه طریقه باندې وي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. څنګه چې هغه ویلي صلو کما رأیتموني اصلي،
منځ وکئ داسې څنګه چې زه منځ کوم، ما ته ګورئ څنګه چې زه منځ کوم داسې منځ وکئ. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ دا و چې کله به دی په قیام باندې ودرېده او بیا به رکوع ته راغی، نو په رکوع کې به یې دومره وخت تېر کړه تر دې چې ټول اندامونه به یې په قراره شو. ملا بالکل اواره د سر سره. دا ځینې خلک راښکته شي داسې چا دا سر دونه کته کړی نورې ملا یې بری. دا د نبي طریقه نه ده. نبي طریقه دا وه چې ملا به بالکل سیده وي. د هغې نه علاوه چې کله د رکوع نه لاړ شي نو نیغ به ودرېږي حتی تستویه قائما، تر دې چې په ولاړه باندې ښه برابر شي، هډوکي ارام شي. او دا چې سر داسې که بیا رامنډې وه دا مونځ نه دی، دا مانځه پورې خندا ده. همدارنګ سجدې ته لاړ شي، سجده کې دومره وخت غواړي چې د ده اندامونه بدن په قرار شي. او دا چې فقهاو ویلي دي چې درې ځله کې سبحان ربي الاعلی یا سبحان ربي العظیم وایي و د الله بندګان هغه وایي وذلک ادناه، دا یې هغه معمولي درجه ده، دا یې هغه معمولي مقام دی. نور پنځه اووه نهه یولس دیارلس پنځلس ځان له ولاړې وایه څومره چې ته وچې کېږي. منګه هغې نه بیخي د قرآن ټکی جوړ کړ چې درېو نه اخوا کې چېرته منرمه. حالا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کې دننه اوږدې اوږدې دعاګانې کړي دي. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. یو روایت کې راځي او بل کې راځي لا اله الا انت، تا نه بغیر بل څوک حقدار د بندګۍ نشته. من لا دې ته راورسېدو چې بس صرف درې ځلې سبحان ربي العظیم وایه، سبحان ربي الاعلی وایه، بیا په دغې مانځه باندې بیا موږ د جنت بلې غاړې غواړو. ته خو لږ محنت وکړه، دا مونځ خو صحیح کړه که نه. او په خشوع کې د علماو اختلاف دی. راجح قول دا دی چې خشوع فرض ده. هغه چې فقهاو دیارلس فرایض په مانځه کې ښودلي یا یې څوارلس خروج وسیل مصلي، خشوع یې پکې نه ذکر کړي، بنیادي شی پکې خشوع ده. خشوع فرض ده. که ټول مانځه کې نه یې کم از کم په یو رکن کې خو باید سړی الله ته متوجه شي که که په بل ځای کې سړی نه متوجه کي، په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې خو ته متوجه شي که چې زه چا ته خبره کوم، خطاب چا ته کوم، مخاطب راته معلوم نه وي، د خولې نه وباسو. اوس شپې وایي دا طریقه د دې موجوده تراو کې کېږي یا په دې موجوده ختمونو کې کېږي، یوه کې هم دا نه پوره کېږي. بس لانجه ده، شل وي، دولس وي، اته وي، په دې لانجه ده. یو ملا نشته چې هغه په دې باندې یو بیان وکړي چې وروره دا طریقه د مانځه زده کوي، دا طریقه باندې څوک هم بحث نه کوي. په کمیت باندې بحث روان وي خو په کیفیت هېڅوک بحث نه کوي. مونځ هم څه خپله طریقه غواړي که نه. پنسې به یې د پوندو نه لاندې، نیستوڼې به یې د دې ځای نه راوړېدلي او جنګ به یې شروع کړی چې دا شل دي او که لس دي او که پنځلس دي او که دوه دي او که څلور دي. دا د جنګ خبره نه ده. صحابه په دور کې اتم شوي دي، دولسم شوي دي، شلم شوي دي، په دا د جنګ نه دی. خو لیکن په دې طریقه باندې د صحابه په دور کې نه شوی، هغې هم چا سم نشته. دې وجه نه بچو ته پس د دې نه مونځ خیاوئ، دا څومره مصنوعي دعاګانې چې دا ورته زده کړي، اول یې تاسو زده کړي، دی به هغوی زده کړي، نو یا به دا مونځ په طریقه باندې را شي. او چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد په روانه کې هر څه خلاص کړي، هغه څه مونځ دي. نو هم فی صلاتهم خاشعون، هغه چې په خپلو مونځونو کې خشوع کوي. خشوع د زړه شی دی، اثر یې په بدن باندې ښکارېږي. خوځېده را خوځېده پوه شه چې خشوع نشته. تعدیل د ارکانو پکې نه و، پوه شه چې خشوع پکې نشته.
سر په وختو باندې د ګیرې په وختو باندې په جامو لوبې کولې په دې مطمئن شه چې دې کې خشوع نشته دی کانو باندې لاندې لوبې کولې په دې پوه شه چې مطمئن شه دې کې خشوع نشته دی مانځه کې اخوا دې خوا کتل تاسو دې بعضې خلکو ته وګورئ ټوله دلته ورایي سړی چې مقدرې کې دې ته وګورئ دا مونځي اخوا چې مانځه پورې خندا ده الله دا الله دا صفات ذکر کړي دا و صفات باندې یو سړی د جنت حقدار جوړیږي چې دا صفات په صحیح انداز باندې ځان کې پیدا کړي او صرف سر په خوځولو او دارنګې په ځنګلونو خودو باندې مثلا نه حلېږي ته ما ته وګوره نو تا خوا ګورې زه خبره پوه نه شم ما ته وګورې ما ته پوه کړه چې زه به پوه شم خبره دا ده مارو لړن که په مانځه کې د چا مخې ته راغی هغه د عین په مانځه کې مړ کي په هغې باندې د هغه مونځ ته نقصان نه رسېږي قدر راغله هغې باندې مانځه کې نقصان نه راځي والذین هم عن اللغو معرضون مؤمنان هغه خلک دي چې دوی د بې فایدې څیزونو نه مخ اړوي لغوه هر بې فایدې کار کاغه ګډا ده رقص ورته وایي کاغه غیبت دی کاغه رواجونه دي کاغه رسمونه دي کاغه بدعات دي کاغه شرکیات دي دا ټول بې فایدې څیزونه دي د دې ټول نظام ساتي دا ټول نه نفرت دی او چې منځونه ډېر مخه کوي هلته به بدعاتو کې ناست دي چېرته د بدعت مجلس جوړېږي دې پکې ناست دي چېرته د رسم و رواج کارونه یې دې پکې ناست دي او په دې خپل مانځه باندې مطمئن وي دا غلطه ده په هغې باندې د مانځه اثر ختمېږي ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار د اور اثر خدا دی چې سړی د جهنم نه بچ کوي او قرآن فرمایي چې بیا ظالمانو ته مایل کېږي او د هغې اثر په ځان کې پیدا کېږي نو بیا ورته اور رسېږي فتمسکم النار نو لغو نه مراد هر ناروا عمل هر بې فایدې څیز کاغه غیبت وي کاغه ګډا وي کاغه بدعات وي کاغه رسومات وي دا ټول شیان په لغوه کې راځي واقعا چې مسلمان د دې نه پرهیز وکړي نو د جنت دپاره څه مانع موجود دی بیا هېڅ مانع نشته دا به ډایرکټ جنت ته ځي ځکه غم خو د دې څیزونو نه را پیدا دی یا د بدعاتو نه پیدا دی یا د رسوماتو نه پیدا دی یا د شرکیاتو نه پیدا دی او یا د دمتوب او د غیبتونو نه را پیدا دی نو چې د دې مجالسو نه ځان وساتي الله فرمایي دغه د مؤمن او دغه د کامیاب والذین هم للزکاة فاعلون او هغه کسان چې دوی د زکات ورکوونکي زکات د تزکیې نه دی تزکیې وایي پاکوالي ته پاکوالی د نفس پاکوالی د نفس په عباداتو بدني او مالي او دواړو ته راځي صدقه او زکات ورکول دا د هغې یوه حصه ده معنا دا د خپله تزکیه کوي په اعمالو باندې په اعمالو کې مونځ هم دی روژه هم ده زکات هم دی حج هم دی او دارنګې ورکول د مال په شکل د زکات باندې یا ورکول د مال په شکل د صدقې باندې دا کوم پکې دی نو معنا دا د خپله تزکیه کوي خپله صفایي کوي ځان د ګناهونو نه ساتي ځکه د ګناهونو اثر جهنم ته او د هغې نه ساتل اثر جنت دی نو قرآن کریم فرمایي چې
والذین هم للزکات فاعلون هغه کسان چې زکات ورکوونکي معناداره تزکیه خپل نفس کوي په اعمالو باندې خپل نفس صفا ساتي والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې دوی د خپلو شرمګاهونو ساتنه کوي هم لفروجهم حافظون ساتنه کوي هم د ښکاره کولو نه او هم د بېځې استعمال نه حفاظت صرف دا نه دی چې بېځې استعمال نه وساتي د هغې ښکاره کول هم جرم دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الناظر والمنظور دا الله لعنت ورېږي په هغه خلکو باندې چې هغه داسې ځای نه ښکاره کوي چې د هغې ښکاره کول شرعا منع وي او په هغه خلکو هم د الله لعنت ورېږي چې دغه ځایونو ته ګوري یوازې د حافظون دا معنا نه ده چې بس زنا نه کوي لواطت نه کوي استمناء بالید نه کوي تارو پسې نه ګرځي یوازې دا معنا نه ده بلکې هغه بېځایه نه ښکاره کوي ځکه حدیث کې د دې نه منع راغلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنظر الى فخذ حي ولا میت و خلقو نه چرته د ژوندي ورانه ته وګورئ او نه د مړي ورانه ته وګورئ د دې وجې نه مړي چې غسل وکړي یو ذاتي کپړه ورته په دې ځای باندې اچي دا کپړه هم د دې لپاره اچي چې زما د نظر ته ونه لګي ښه دوی به لوبې کوي کرکټ به کوي جنګې به واچي دا دنیا ټول بربنډ دي څو پورې چې دا ښکاري چې څوک ورته ګوري هغه هم لعنتي دي چې دا څوک یې چا ښکاره کړي دا هم لعنتي دي او دا مسله ګوره یوازې نارینهو دپاره نه ده څنګه چې نارینه ته عورت ښکاره کول دا جرم دی نو زنانه ته عورت ښکاره کول دا هم جرم دی هغوی خپل منځ کې ځان داسې ګڼي چې ګنه زمونږ یو بل حجاب ته مسله نشته هغه د دې حکم نه ځان بره ګڼي د دې حکم نه بره نه یستئ څنګه چې نارینه ته د دې ځایونو ښکاره کول جرم دی او د یو نارینه د بل نارینه دې ځایونو ته کتل حرام دي نو دغسې زنانه هم یو بل ته کتل سوا د ضرورت وجې نه چې کله ماشوم پیدا کېږي هغې کې هم د فقهاو قول دا دی چې په یوه زنانه کار کېدو دوی هم ځان ته نه کېنوي ځان ته مجلس نه جوړوي ځان ته مشاورتي کونسل ځان ته برابر کړي دا جرم دی ګناه ده الله فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان چې د خپلو شرمګاهونو ساتنه کوي هم د غلط استعمال نه او هم د بېځایه ښکاره کولو نه په دې وجه باندې فقه کې مسله ده که یو سړي یو دس مات کړی او هغه استنجا کوي خو لیکن پرده نه شي کولی دې سړي باندې استنجا نشته دی چې رمضان یو کې مونځ کوي ځکه استنجا کول دا سنت دي بعضې وختو کې مستحب دي بعضې صورتونه کې چېرته فرض ته رسي او ستر د عورت فرض دی نو د فرضو بربادول د سنتو دپاره دا جرم دی دې وجې نه زنه استنجا ساقیته ده نه دې کوي تر څو پورې چې پرده ممکنه ده او چې پرده ممکنه شوله بیا استنجا وکړي منځ داسې په مصیبت اختی ځوانه طبقه هم دا غټان هم لوبې به کوي دون دونه جنګي پیدا کړي فقط او هغه به واغوندي او دا ټول خلک به تماشې ته ناست دي دا خو د الله د قانون خلاف خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف خبره ده هغه وایي لا تنظر الی فخذ حی ولا میت نه چېرته د ژوندي پتون ته وګورې او نه چېرته د مړي پتون ته وګورې جرم دی دوی صرف حفاظت دې ته وایي چې زنا نه کوم نور هم ځان ته وګوره که نه زنا د نه کولو سره عورت هم پټ ساتې که نه که عورت پټ ساتې خو ټیک ده او که نه نو که د زنا د ګناه نه خلاص دي بلکې خدا لري که او قرآن حافظون نه په زور یې د ساتنه یې کوي هم د ښکاره کولو نه او هم د استعمالولو نه دی اوس دا چې چا کې راشي د الله رسول فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه ورجلیه څوک به ما ته ضمانت راکړي چې زه به دا ژبه غلط نه استعمالوم او دارنګې
تخپو من کې دا دی به غلط نه استعمالوم د دې ضمانت چې چا مال راکم اضمن له الجنه زور د جنت لا فرقوم صاحب حدیث دی من یضمن لی ما بین لحیه ولیلیه څوک دی چې ما ته دې ضمانت راکړي چې زه به ژبه او دارنګي شرمګاه غلط نه استعمالوم نو اضمن له الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تریزو الله ته جنت حکم والذین هم لفروجهم حافظون او حکم یواد نارینه او تنره خزتم داده خزه باید په دې کې ډېر محتاط اوسېږي منی د یو تمه باندې دې کې ناس دې موږ الله نه امید لرو چې الله موږ ته جنت راکړي خیر دې که دنیا کې زمونږ د زړه هغه دغه پوره نه شي ارمانونه نه دي پوره کېږي خو چې د آخرت ارمان زموږ پوره شي الله موږ ته جنت راکړي باید سخت احتیاط وکړو په دې مسله کې نارینه ته ځان ونه ښیي زنانه ته بې ضرورته ځان ونه ښیي یو د ضرورت خبره ده ماشوم پیدا کېږي یا فرض که ډاکټري ته تللې ده هغه مجبوریت دی هغه چې مستثنا دي او په عام عادي حالاتو کې دا جرم دی الا علی ازواجهم مگر په خپلو بیبیانو باندې او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکان په هغې باندې خلافونه د دوی فانهم غیر ملومین یقینا نه دي دوی ملامت کړی شوي په هغې کې بیبي سره او دارنګې د وینځو سره خیر دی که هغې ته دا ځای نه ښکاره شي هلته استعمال شي نو دا په هغې باندې مجرم نه دی فمن ابتغا وراء ذلک چا چې طلب وکړو ما سوا د دې نه د وینځې نه او دارنګې د خپلې بیبي نه فاولئک هم العادون نو دغه کسان دوی د حد نه تېرېدونکي اولئک هم العادون چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه همدارنګې ګڼ صحابه هغه وایي په دې کې متعه هم راغله ځکه متعه نکاح نه ده نو متعد دې وخت کې څوک یې هم سره فاولئک هم العادون دا د حد نه تېرېدونکي زنا کوي فاولئک هم العادون بعض خلک سارو استعمال کوي فاولئک هم العادون امام شافعي رحمه الله په دې آیات باندې استدلال نیولی دی وایي کوم هلکان چې د لاس نه کار اخلي فاولئک هم العادون د دې وجې استمناء بالید دا حرامه ده حرامه فاولئک هم العادون ځکه الله صرف د دوه شنو استثناء وکړله یو الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم متعم پکې راغله او دارنګې استمناء بالیدم پکې راغله همدارنګې لواطت هم پکې راغی هلکان پکې ګرځي فاولئک هم العادون دا ټول د هر شرعي نه اورېدل دي ټول او د هر شرعي نه اورېدل نتیجې جهنم دی هر څوک د شرعي حد نه واورېده انجام به کوي جهنم به ځي دې وجه باندې باید مسلمان دې دنیا ته خوش راغلی دی د دې لپاره چې د جنت وګټه نو بیا هر اعمالو له پکار دي چې کوم اعمالو باندې جنت ملاوي او د هغې نه باید ځان وساتي چې کوم اعمالو باندې سړی جنت ته محرومیږي او د دې کارونو نه ځان نه ساتل دا د جنت نه محرومیت دی فاولئک هم العادون امام شافعي رحمت الله علیه په دې باندې کلک استدلال کړی استمناء بالید ده حرامه ده حرامه فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او هغه کسان چې دوی د خپلو امانتونو او د خپلو لوزونو که دا امانتونه په حقوق الله کې وي او که په حقوق العبادو کې وي مثال په طور الله انسان ته لاس ورکړي سترګې غوږونه دا ورکړي دي ژبه ورکړې ده دا د الله یو امانت دی دا باید همداسې استعمال شي څنګه چې سورة نور کې روان دي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ښځو ته وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دا د الله امانت دی دا امانت هغه استعمال کې چې کوم دی چې الله اجازت ورکړي چې کوم دی چې الله اجازت نه ورکړي هغه باید استعمال نه شي لاس پې اختیري بعد لاس باندې هغه شي ته لاس ور واچولی چې هغه طرف د هغې جواز دی هغه څه چې را ونیولې شي چې هغه کې جواز نه وي خپل باندې هغه کار پسې لاړ نه شي چې کوم کې جواز نه وي هماغه کارونه پسې لاړ شي چې کوم کې جواز دی
ذکر دې اندامون الله دې پوښتنه کوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دې باره کې به هر چا پوښتنه کوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم دې اندام دامن باندې گواہی ورکوي همدارنګه د انسانانو امانتونه دي چا د سره امانت کې خود هغه مزای کوي او دا د قیامت د علاماتونو علامه ده اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه کله چې په امانتونو کې خلکو خیانت شروع کوي انتظار کوي قیامت قائمېږي دا نه دا الله ته دلول کړی دی انسانانو ته دلول کړی دی باغی باندې پابند اوسئ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون ګورئ د خشوع خبره مخکې کړه او د حفاظت مسئله د مانځه تکله رسته اول کې څه ویو الذين هم في صلاتهم خاشعون داغه وجه دا ده بنیادی شی په مانځه کې څه ده الله سره رابطه ده او چې ته ولاړ دلته او زړه دې په خانه کې خیبر بازار کې شاهین بازار کې رواني مستقبل الله سره رابطه قائمه چې رښتیا وایې یا فرض کا دی خوا ګول مستقبل الله سره رابطه قائمه شي چې ما یو عادي نوې دي یا یا دا غي مستاو مستار وخت ته یو څه پرې دا کان ان شیتون مانال سما وکړه چې څنګه تاسو خوښي ولړ باندې پناست باندې کوملاست باندې او دا بل معنا نه ده چې تاسو کوم مراد کړی دا موږ بیمانه دي مرتد دا باندې کار کړی دا څنګه خلک څه بل طرف نراشه دا چاته اصل نه په قران په دې په حدیث کوي نو عرض نکاو خاشعونی په حافظون باندې څه مقدم کو آیات مقصد دا دی د قران مقصد دا دی چې بنیادی شی په مانځ کې هغه رب ته رسالت الله تعالی او رب تعالی قائمېږي چې زړه کې نور تصورات ختم شي دیوان د الله عظمت او لوی کې پرتاوي او د الله عظمت او لوی په دې مانځ نه راځي کله موږ کوم تراوی کوو یا دا کوم نه چې من کوو کدا 200 کال دا ژوندې پاتې شو په دې طریقه باندې منځو کې په دغه مانځ باندې جنت نه ملایوي دا صفه ده ځکه دغه مانځ کې په بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو فرمایل صلی فإنك لم تصلي فاتح منذ به وخت من نه کړه دا غسل په رکو کې فرقو نور ارتفی او استاد علی فتریا پورې ټول بیګړه کې سن لګي وې جماعت راوته لما نه جماعت خلک ما باندې پوه شو ابي ته څنګه مشتولې دې ما ته چې ولا کې پټ کې پریزم فلانه ما قران یاد دې څه په دې دې شوی نو قاری چې وینا وکړه نو قاری ته بوله کې دا داغه نه بعد صرف څلور آیتونه په اول کې د شي ویلا چې دې پویم بیا بنور تیرو بشو دا نو سټیشن نه جګړه رواني کنه ول کې د شیو دا یو حرکت ور کلار غنډور کې به ولا سپیډ ورکی دیو ما غشه اخر دا څلور راکته مو سره کې ساته نه چې وخت واچو تلاړه دا لا باندې دا مونږ ته ویل دي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر منذ سره د بحایینه بچی او چې کوم منځه باندې سره د بحایینه بچی شو ته کوئی دا مونږ نه لیکل کدا مونږ په دې باندې کړی دی نو خشوع پکې نه نه اول خشوع دا رسوي والذین هم على صلواتهم يحافظون هغه کسان چې د خپل ټول منځونو باندې ساتنه کوي ټول منځونه جمعه ګون نه چې صرف جمعه منځ فقط دی ولې اختر محمد د ځان نه جوړي چې څه کې اختر محمد ما اختر منځ کړی او اختر محمد مينوم دي نه پنځه وخت منځونه وکړي پنځه او کومه طریقه به کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي هغه ویلي صلو کما رأیتمونی اصلي ما ته وګورئ څنګه چې زموږ کوم د منځ وکړي چې په هر مان زبانه مثلا ناوري همدار اوقات خیال ساتل دا په انتهایی ضرورت حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه اي الصلاه افضل اذ الله رسوله کوم زیر غوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مون کول په خپل ټیم باندې
هغه ټیمونه قرآن او حدیث واضح کړي دي باید سره د هغې مکمل پابند اوسي. دا اوس د صحابه په دور کې به اوس دا وایي وګرځېده مصیبت جوړ شو کراچۍ نه راونیسه تر ګنډې کوتل اخري سرحده پورې وګرځه جمعې مونځ به 3 بجو ته ورسېد 2 نیمو ته بیا ورسېد یعنې که صحابه خو دا ژوند دې نه دی وختي کوو حتی چې په هغې کې راځي چې موږ به دا شک و چې زوال به شوی کلا نه به شوي موږ ناست دي دا اصل وجه دا ده چې صحیح مطالعات نه کوو او دارنګې د الله رب العزت د پوره رابطې قایمولو اراده هم نه ده کړې که دا اراده هر چا وکړه بیا به د اوقاتو خیال هم ساتي او دارنګې د کیفیاتو خیال هم ساتي او د کمیاتو خیال هم ساتي مونږ به نه قضا کوي او چې کوي په صحیح طریقه باندې کوي او په خپل ټیم بیا کوي. والذین هم علی صلواتهم یحافظون هغه کسان چې دوی په خپلو منځونو باندې ساتنه کوي اولئک هم الوارثون دغه کسان حقدار دي ټول نه دي اولئک هم الوارثون د دې صفات والا حقدار دي څه حقدار دي کسور کولو الذین یرثون الفردوس هغه کسان چې حقدار بشي د جنت فردوس په دې ملاويږي د ستا په دې باندې کدا فردوس ملاوي شي دا شکر په ودا ته بیا راته دوست وایي الذين يرثون الفردوس هغه کسان چې حقدار بشي د جنت فردوس هم فيها خالدون دی با د جنت فردوس کې همیشوي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين یقینا پیدا کړل موږ انسان د چاند کړی شوی خټنا ثم جعلناه بیا وګرځاو موږ هغې لره نطفه یو ساعت کې د منی فی قرار مکین په هغه ځای د قرار مضبوط کې فی قرار مکین په هغه ځای د قرار مضبوط کې ثم خلقنا النطفة علقة بیا مې شکل ورکړ نطفې ته علقة د ټوکړې د وینې فخلقنا العلقة مضغة نو شکل مې ورکړ هغه ټوکړې د وینې ته مضغة د بوټۍ د غوښې فخلقنا المضغة عظاما نو وګرځاو موږ هغه بوټۍ د غوښې عظاما اډوکې هغې مې اډوکې جوړ کړ فکسونا العظام لحما نو ولوان غوښتل اډوکې ته غوښه ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کمنګ دلرا په بل پیدائش باندې روح کې واچولا فتبارك الله احسن الخالقين بس خیر اچون کې دی الله چې غوړه د شکل ورکون کو نه ده دا د سورۃ دعوا دغه چې خیر او برکت اچون کې ګوره خاور هغه نه نطفه جوړه شوه هغه کې برکت واچو د وینې بوټۍ ته جوړه شوه هغه کې برکت واچو د غوښې بوټۍ ته جوړه شوه هغه کې برکت واچو اډو کې ته جوړ شو هغه کې برکت واچو غوښه واغوستله هغه کې برکت واچو روح کې واچولا وتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بشكتاسو بعد ذلك رسلنا لميتون خام رکیدن کہتے ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا بشکتا سبا پورز قیامت پورتا کولے سے ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق یقینا پیدا کړی دی منګه د پاس استاسونه ولاره مراد تینا واسمانونه دی یو بل د پاسا او یا طرائق کو تفدیو جو لیکيږي چې د ملائکه رسول الله علیه کی ملائکه چې راځي لارې کې ماوی مې پاغي باندې روان دي فما كنا نخلق غافلين او نه یو موږ د مخلوق نه خبره الله دې خبره نه و چې یو څوک په رمضان کې خکې هغه هم خبره که په رمضان کې بد کوي نور وختونه کې بد کوي الله دې خبره تراوح په نوم باندې د کور نه وځي بهر ګاره د توبونه کې الله پاغم خبره او که تراوح تلاوتلې خبره تراویح په نیمه کې پریری ګاره مې تو د پاره پاغم پويګم او کنا په دې بنیادی پریری دغه سنت او دا نوې دا نه فرض دی واجب دی پاغم پويګم شروع ته پاتې کېږي پاغم پويګم
د الله نه هیڅ پټ نه دي دا چې دوکې الله ته ورکول نه دي پکار چې کور نه راوځه تر راوځ په نوم باندې او بیا په کوڅو کې ګرځه نه دا د چا ویلي دي اوس الله له خلک دوکې ورکوي الله سره فریب کوي الله سره چلونه کوي وانزلنا من السماء ماء او راورو منگا دبر نوبو بقدر فخاص اندازا فاسکنناو فی الارض نو اوسو دغیو بولرا پزمکا کے فاسکنناو ویو سوما فی الارض پزمکا کے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او یقیناً منگا پا بوتلو ردیو بوبانی تواندلو زهار بوتلل وچاول الله وی زپدی تواندرم چی وچی کما سورة ملک آخر کی وی کم کزد آوگو وچی کما فَمَّنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ دے وزر سوک آوگل اس سوک بیر چاپی دون رسیگی وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او یقیناً منگا پا بوتلو ردیو بوبانی تواندلو فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ پس را پیدا کهو من تاسو پارا پدیت جنات باغنا من نخل کجرنا وعناب او دانگرنا لکم فیها فواکه کثیرتون تاسولا پدی باغنا کی میوی دیری ومنها تاکلون او داغینا تاسو خوراک کوي وشجرتن تخرج من طور سناء او پیدا کړی الله ونه چراوزی دا غر خیستنا سنا هغه غر چې تکشینی بوټي پکې دی دروانه چې تګول بخیستخ کاری الله فرمای دام ما پیدا کړی وشجرتن او پیدا کړی الله غونا تخرجو اغونه چراوزی من طور سناء دغه خیستنا تنبتو بدهن چراغ کوي تیل تکونه د خونه شو هغه تیل باندې خلق بیت کی پخلیم کئی مدشم خوری وسیغن للاکلین او ترکاری دا پارا دا خوڑن کو زان کی ترکاری جوڑ کی آگئی چیزان لپخی کی خوری وَإِنَّ لَكُمْ فِلَنَامِ لَعِبْرَةً بل دلیل یقینا استاذ پارا پکارو کی خامخا عبرت دے نسقیکم مما فی بطونها کہومنگا پتا سبانی داغنا چیزی پخی کری وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا استاد پارا پدې کې پېدې لري ډېر پېدې پکې دي وړي چې وځي څومره ته جوړيږي ماته ته جوړيږي سودایستا همدارنګ سرلې والا یو ځای ته مال رسول نشي او ستنه سمانه ور باندې پدې واچوا ته دل ورسي دا دی وځنه پکار راځي بچي پکار راځي دا ټول پېدې دي ومنها تاكلون او داغینا تاسو خوراک کوئ وعليها وعلى الفلك تحملون او پدې سارو باندې او په کېستو باندې تاسو سره ولې شي تالی باندې خر باندې تورشي کچر باندې تورشي اسبانه شورشي کوخ باندې تورشي لوري لري سفر کوي کېستو کې کېني د کوم ځای کوم ځان کې ورته وعليها وعلى الفلك تحملون او پدې سارو باندې په کېستو کې تاسو سره ولې شي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دې جنا تر یو 50 نمبر آیت پورې دا دیم باب دی په دې کې شکل نقلی دلیلنا د انبیاء علیهم السلام پرد شرک برکات باندې پیش کړي اول ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګلو موږ نوح علیه السلام الى قومه الى قوم تا فقال يا قوم اعبدوا الله نوح علیه السلام یا زما قوم دې الله بندگی وکړي ما لكم من اله غیره نشتر تاسو لپاره چې حق دا د بندګۍ سوا د الله نه د الله نه بغیر هیڅ څوک حقدار د بندګۍ نشته نه داغه په نوم باندې مالی عبادت کول پکار دي او نه بدني مالین د الله په نوم بدنین د الله په نوم که نظر کوي د الله په نوم باندې او کوي صدقه ورکوي د الله په نوم باندې او کوي کومند کوي د الله لپاره او کوي کروجن سیم د الله لپاره ورته دې کې د مخلوق انسان پیدا کوي افلا تتقون آیا تاسو ولنه ورېږئ د الله نه او ځان ولنه ساتئ د شرک او د کفر نه وقال الملأ الذين كفروا ولا غټانو او کتانو کافرانو من قومه القومنا ما هذا الا بشر مثلكم ندیدا مگر بندل تاسو پشان کشان توي ندیدا مگر بندل تاسو پشان یرید غاری ان يتفضل علیکم
چې غورواله حاصل کی پتا سبحانه ولو شاء الله تو غفر الله لانزل ملائکتن فرشتہ ورا لګنی وې دا مشران دي دا کشران ذهنونه خرابوي تاسو د څه فرق دی څنګه انسان یو دین د انسان څنګه روټه خوري دی مخري نو دې څنګه پیغمبر وته نشي اساده خالص لکه وسوي چاغم پیغمبر دغه شي دا بشر شومږ بشر څه پرڅ نه کلی فرق دی کنه هغه رسول دی موږ رسولان نه یو هغه رسول دی موږ امتین هغه مقتدا دی موږ تکلیف دا کم فرق دی خدا ساده خلک شي ټول بشر ورته یو درجه ولا راکم نه پوهیږي چرته د بشر درجه چرته د نور درجه نور د بشر په مقابل کې هیڅ حیثیت نه لري نور خو جبريل وکړ او بشر څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چې پر لاړو جبريل څخه په نیمه کې پاتې شو غلاړو ارته ورته څه چا مقام چته نه پوهیږي نور حقیقت هغه نشته او عرض دی قبل پر نخلی او بشر دا یو حقیقت ته منشأ دی خپل وجود لري خپل وجود چې چاته محتاج نه دی نو دا ناپوهي خبره اوس دا مشران بیا کسان په دې طریقه دوکه کول د هر زمانه خپل استادان دي خلکو دوکه کول په پاتې کې وردي چې دي امریکانو کچر وردي جهاد باندې چې خو رساله د کډړای مسافر دي درته دې دې نه کچر وردي ځکه چې د وابینه پنځوري دي مسخره کې به دا تاسو ویدا بلا دا پړل کوي الکه تاسو سره کینا خبره واورا پس هغه نه نفرت کوه فقط نن دی واورې دا د سیمنډي وای د هر زماني خلکو یو طاقت پیدا کړی دا د خپل مقصد لپاره زړه د دې په تندې باندې ولګي هیڅ څه وای ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم واري چې بهتري او غرواله حاصل کی پتا سبانه او که خامخ الله پیغمبر را لېږي فرشته به را لېږي وکړه ولو شاء الله تغفر الله لانزل ملائکتان نورانی غریب فرشتہ ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ندی اولیدل منګه دا خپل مشرانو مخکنو کې موږ دا خبره موږ خپل مشران نه دی اولیدل کړه لکه سورۃ الصافات راوړل وګم نمبر آیت تا لکه دې دې کړه مبارک دیلا صاد وم نمبر سورۃ صاد دې پسې د صفات څخه ته وګورئ وعجب ان جاءهم منذرون تعجب کوي د دین اچراغه د تیویرون کې منهم د دوی جنسنا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وای کافران دا د جادوګر نهایت دروغجن نبی اسلام کوي هذا ساحر دا د جادوګر کذاب نهایت دروغجن اجار الالهه اله واحده ایا وی ګرځول دا ګن خدایان یو خدای دا ټول څه نشي کوي بس یو الله دی ماږي په جنډي ولاړی د څه د څه دا ماږي په جنډي ولاړی نه جنډه په سبب تاسو ورونه سبب کار په کولی زه به غټ جنډه راځم څه کوی به ونه خپل زه به تاسو ورم چې څه څه وکړي چې یو نه ده کله کله وای تا باندې جنډه ونه ودرېږي دا د جنډو کار چې په چا ودرېږي په جنډو باندې کوم مثلا نه واريږي
اجعل الالهة الها واحدا آیا وی ګرځول ګڼ خدایان یو خدای ان هذا لشيء عجاب یقینا دا یو څیز دی ناشنا وانطلق الملأ منهم روان شو غټان د دوینا او کشران توي اني مشو زي فارشه واصبروا على آلهتكم او په خپل خدایانو باندې ټینګ شئ وې دې نه پاتې خپل خدایانو باندې شئ ټینګ شئ ان هذا لشيء يراد یقینا دا یو څیز دی چې دا بوخل شوی دی تاسو نه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندی اورېدلې موږ دا خبرې په هغه ملت رستنی کې نه دا موږ په دین ایتوي کې اورېدلې او نه په نورو کې موږ اورېدلې ما خو محرم دین وکړ دا کې نوح علیه السلام په نسبت وایي ما سمعنا بهذا في الآبائنا الأولين ندی اورېدلې موږ دا خبرې په خپل مشرانو مخکینو کې ان هو الا رجل ندی دا مگر یو سړی دی به جنتون چې په دواجه دی لیوانتوب فتربصوا انتظار کوئ دتا حتی ان تر یو وقت یو کس ته مړ بشي ته اخلاص شو قال رب انصرني ویل نوح علیہ السلام ای زما رب مدد وکړه زما بما کذبون کو وجدار ونشي دوی زما تکذیب وکړه ای زما رب زما ته زور نه رسیږي زما ته وخت نه رسیږي الله زما بدله تواخلا واوحینا الیه نوح وکرمنا نوح علیہ السلام تا ان اسماعیل فی الفلکا چې جوړه وا کیشته بیا یوننا زمونږ روبرو ووحینا زما په حکم باندې فاذا جامرنا کله چې راشي عذاب زمونږ وفارت تنور او جوش وي اوپر او باسي تنور امدا وسنه راځي خلک تنور اندقه ده پس لکتیها سوارکا پدې کیشته کې او نه باسا پدې کیشته کې من کلن دار قسم حیوان نزوجین دوا زوجین جوړا اسنین دوا نرا خدا واهلك اخفل اهل الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک پورن کې چې تیر شوی دا مخکې تیر شوی دا باندې فیصله د عذاب منهم سارد اهلنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبرونه کې زما سره په بار راځتانو کې چې ظالمان دي انهم مغرقون یقینا دوی غرق کولای شي ورکې دي واذا استويت انت پس کلا چې برابر شته وما کاو هغه څوک چې تاسو دی علی الفلک په کشته باندې وقول الحمد لله الذي نوایا حمدنا جل غزا ترى نجانا من قوم الظالمين اخلاص سیرا کمن صادق قوم ظالمنا چا شکر ادا کوو الله هر نعمت کراشي باید باغی باندې سره الله نعمت شکر ادا کړي او حدیث کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله او افضل الدعاء الحمد لله بهترین دعا کومه ده الحمد لله ذکر دا الحمد لله د نعمت مقابل کې شکریا ده او شکر د دې عبادت دی دا دې عبادت وقل رب انزلني منزلا او سوال کوا د الله نه رب یا زما ربا انزلني منزلا مبارکا منزلا مصدر ده کوز کې ما کوم کوزول باندې مبارکا د خیر معنا دا چې پاره کې سلامتی او نجات وي دا چې کوزل د نغوارم چې پاره کې سلامتی او نجات وي او دا نه ستاسو رضا په خاطر باندې وي او د شاعت د دین لپاره وي څلور خبرې پکې دي مبارک تعبیر د څلور خبرونه یو دا چې سلامتی وي او نجات وي دیمه خبره درمه خبره کې دا چې ستاره رضا وي او څلورمه خبره دا چې اشاعت د دین سره کیږي اځه کوجدل نه چې دین سره د دین اشاعت سره نه کیږي ستاره رضا نه حاصلېږي پر سره کوجدو باندې سکوم زنده رواني درس نه کم د یو ګډه د بل ګټنه چې دا الله رضا پکې نه پیدا کړو بل فقيري کنه نو اے الله درس زما او درس کې مکینه خدا خیر نه دکی چې تر نه راضي شي او اشاعت د دین سره وشي همدارنګه ماته په سلامتی او نجات پیدا شي باید په عمل کې دا ټول خبر نه کړو کی انزلني منزل مبارکا وانت خیر المنزلین او ته غرد کوزون کو نه
ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې دلایل دي وان كنا لمبتلین او الله فرمایي یقینا موږ یو ازمیخ کوونکي ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین بیا مې پیدا کړو تر دې قوم نور فارسلنا فيهم رسولا راولې پاوي کې پیغمبر منهم داود جنسا مثاله ورته کړو ان عبد الله هغه دا چې دی الله بندگی وکړي مالکم من اله غیره نشته تاسو لپاره حقدار بندګۍ سوا د الله نه افلا تتقون آیات تاسو ولې ځان نه ساتئ د کفر او د شرک نه وقال الملأ من قومه وبول مشران د قوم داغه کم الذين كانوا في كفر كرو وكذبوا بلقاء الاخره او نسبت دروغ کړو ملاقات اورل د اخرت ته واترفناهم في الحياه الدنيا او بد مسکریو منګه په ژوند دنیوي کې مال سره وسم شرارت بیزه ګرځیدل دا خلکو بچو کار د چې چا مال دي غریب سره بچای هغه چرته په مزري باندې لګي چې سناسي یا په جمعات کې ناس تیم دا بچا چا بچي برباد شو تباہ شو چې پیسې ورسېدي او دا چې څونه غلطي پیدا واخلي او خپل ژوند دې تباہ کړم تباہ کړي خپلن چې دین فاحشه خوري او دا رنګور په پاتې باندې راولي بنیاد دغه د دنیا نه پیدا شوی دی الله فرمایي واترفناهم في الحياه الدنيا من بد مسکریو په ژوند دې نوې کې سیول ما هذا الا بشر مثلكم ندغه مگر بندستاس پشان یا کلو خری مما داغنا تاکلو تاسو خری منه داغنا نو د کوم غرواله په تاسو باندې چې دې پیغمبر یې چې تخره غدیم خوري څنګه چې تخره کې غدیم دیم خوري نو صفر ويشرب مما تشربون او سیدا غنا چې کوم تاسو کوي به کشرام توي ولاینا تاسو بشرن او کتاسو تابعداري وکړ یو بندا مثلکم تاسو پشان انکم ذل خاسرون یقینا تاسو په داوت کې خامخا تاوانونه نه یې ایعدکم ایا لوز کې تاسو را د دې خبره انکم اذا متم بشک تاسو چې کلم شي تاسو وکنتم ترابا او شي تاسو خاوري وعظاما اوادو کې انکم مخرجون چې تاسو به یقین ګرا وستل شي دا وعده سره کوي تاسو په دې باندې لري چې واره مرشي زره زره شي خاور سره خاور شي به برا وستل شي د دې زمونږ اسلام د کوي مشان وته ولا ها کلمات وذون لری دې لری دا څنګه دا هغه چې تاسو لوز کېدل شي یو واره سره خاور سره خاور شي به دې ژوند کې دا عقل مني استاد کړي نه مني څنګه عقل پاتې شوی دی عقل خراب شوی دی چې عقل هغه خود مني هغه ذات استایس نشانی نه پیدا کړی نو دوباره په دې نشانی پیدا شوی بیا څه مشکل دی ها کلمات وذون لریواله لماذا وقت وذون تاسو لوز کېدل شي دا د عقل نه لري خبرې دي ان هي الا حیات الدنیا نده دا جون مگر جون زمون د دنیا ده نموت مرو ونحیا وجن کیو څوک مریو صدا زمانه کار ده بس څوک مریو څوک راځي څوک دیو څوک راځي او دا نور حساب کتاب به جون نشته ده وما نحن بمبعوثين او نه موږ دوباره جون کړی شي ان هو الا رجل نده دا پیغمبر مگر یو سره ده افترا علی الله کذبا چې تړلې په الله باندې دروغ وما نحن له بمؤمنين او نه یو موږ په دې باندې تکون کې هغه نبی و مجبور شو قال او نبی رب زما ربا انصرني زما مدد وکړي ما کذبون په سبب دا چې دوی زما تکذیب وکړ قال عما قليل هو الله روس تدلل ساعت ما لا يصلحن نادمين خامخا وبغض اختمانا وس دغه مکوا وخت کېږه نو لږ سات پته ګوره د بارمان کوي فاخذتهم الصاحه فكوني ودويل رجله بالحق فرشتیا فجعلناهم غثاء نقوم غرزول دويل ربوس غثاء مات بس لکه غنم دی غوبل چې ترشر ته واچي او زری کې الله د قسم زری کړه خاص خاصات مثلا فبعدا للقوم الظالمين
پس لري والے د الله د رحمت نه لپاره د قوم ظالم ثم انشأنا من بعدهم بیا را پیدا کړم غارو سرنا قروننا خرین پیړۍ نورې قومنا نور ما تسبق من امه اجلها نوړان دي هیڅونه پس ما تسبق من امه نوړان دي هیڅ اجلها د خپل نیټینا وما يستاخرون او نرسکیږي ثم ارسلنا رسلنا دیرا ولیگن من خپل پیغمبران سترا پرلپسې کلما جاء امه رسولها هر کله چې براغه یو امت تداغه پیغمبر کذبوا هغه امت ولا بلاغ پیغمبر تکذیب وکړ فاتبعنا بعضهم بعضا وهلاك مثل ذني رفتا ذننا وجعلناهم احاديث او امګ ذول اول تشقسي بس خلک چې بیان کوي پاتېږي نو مسله په نه ونسي قوم نوح الله فرمایي چې څنګه ته جوړ کړل نو چې خلک تاریخ په شکل ذکر کوي چې څنګه د الله د دین بغاوت کړي نتیجه ده چې تاسو د الله د دین بغاوت او اسلام نتیجه هم ده فبعدا لقوم لا يؤمنون وصل والد الله رحمتنا د پاره د قوم چې ایمان نه لري ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا راولې ګمنګا موسی عليه السلام او ورود هارون عليه السلام بیااتنا دخلنا خسرا وسلطان مبین او ذیل کارترا الى فرعون تملائه او داغه دلتا واستكبروا اغیزان غټو غانا وکانو قوما عالین او دا یو قوم زورور ظالمان فقالوا قولدی انو منو لبشرین آیا منگا ایمان دارو یقینو کو پدو بندگانو بانی مثلنا زمن پشان نور پریدو دیدو کسروان شا ندائی پا منگ بانی سب ورواله صرف خبر دقا بشریت کی آغا وقت هم دقا غم و وطم دقا غم آغا وقت آغی عقیدم داو چه رسول و بشر نجمع کی خو بشریت ته پستر ګلیدا کله بشریت ته انکار کول خلق ورکو خندل نو هغه ولګي د رسالت انکار وکړ زمونږ دا بدبخته دوی مغه عقیده چې بشریت او انسانیت او رسالت دانه جمع کیږي نو دوی د رسالت انکار نه کوي د بشریت انکار نو فرق یې نشته د کسوچم په وکړ یو شی دی هغه په نظر کې رسول او بشر دا د هغه جما ولا خپل او د دې په دماغ کې مدقره چې رسول او بشر دا نه جمع کیږي نو هغه انکار وکړ رسالت نه د انکار وکړ بشریت هغه هم دې په پاسه خلک مسلمانان غړي د قران د یو ټکی انکار دا کفر دی کفر څوک په دې عقیده وي چې پیغمبر بشر نو او دا د نور لکه دا نور نورونه نو دا مسلمان نه دی د شاته مون نه کیږي البته هغه خلک چې بشر مانی او نورانیت یې ورته په اعتبار د دې چې دین راوړل دي هغه جدا مسله ده او که بشریت نه انکار کوي نو دا مسلمان نه دی انو منو له بشرن آیا موږ ایمان راوړو په دوه بندگانو مثال پشان وقومهما لنا عابدون او قوم دې دعا څنګه عبادت کوونکو مطلب دا د خدمت وکاو عابدون صاحب د خدمت نه زموږ مزران او وسراله دوی موږ پیغمبرانو ته معاف کړه روان شي څنګه اختلاف ساتي قوم زموږ غلام پاتې شوی استاد موږ څنګه وبل فكذبوهما پس نسبت دروغ کاو دې دواړو ته وکانو من المهلكين نشو دې د هلاک شونا ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم يهتدون دې د پاره چې مقصد تورسيږي هدایت حاصل کی او سم لارې تورسيږي یقینا ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم دې د پاره چې دوی يهتدون سملار قومي وجعلنا ابن مريم ان دي آیات تاسو وګورئ
الله رب العزت د هدایت تړون چا سره وکړ آسماني کتاب سره وکړ په دې کې د خلکو شک هدایت په نور کتابونو کې قرآن مقابله کې ولته کتاب راوځي د دې لیکلي یا د شي الله دا به کله کوي دا خلک دا خبره به مضبوطه کړه پریوزي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله قرآن نه غیر بل څه چې ځان له هدایت ګوري گمراه بشي الله دې گمراه کی بلاری دې کی خطا دې وی قرآن پر خدا د مخلوق کتابونه ترخیونه ول چې دا الله کتاب ترخیونه صحیح دا د هدایت کتاب دی دین زور ورکړي په دې باندې کې مولا دوی دا ځکه هغه لپاره وخت نشته او الله هدایت وکړه د آسماني کتاب سره وتوي کتاب مې دې لپاره ورکړل لعلهم يهتدون نو که بل شي باندې هدایت راځي خو بل شي به ورته ورکړي وتا او معلومه ده چې هدایت په سره د آسماني کتاب باندې راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترکت فیکم امرین وسیزنا من التفریق والدعاء لن تذلوا ما تمسكتم بهما ترڅو چې پاغي تاسو منګولي لګولي تاسو ګمراه نشئ یو د الله کتاب او د پیغمبر سنت باید دې کې غور وکړي دې ته سوچ وکړي فارق او تکلیف وباسو زه ننسي وجه دا چې هغه بنیاد هم غلطي خېده باید بنیاد او پیژنو یو مسله قرآن او حدیث کې وی داغي مخاوني زو داغي مقابله ته ولدري دوم نظام زورور نه کوي قرآن د حدیث مقابله شروع ثبوت حدیث بیان زیبا تعویل معنی شروع ایک تعویل معنی کې هدایت نشته هدایت پسوانی کتابونو کې وایي کې لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه آية او ګرځولا مور د مریم زوی د مریم بیبي چې عیسی علیه السلام دی او مور راغو چې هغه څو مریم بیبي وا آیه نخا واویناهما الى ربوتين او زمه ورکړوي تا الى ربوتين په تربز مکه باندې ذات قرار مماین ربوا هغه تربیز مکه توي چې پوښت دی باندې وي کوم دی باندې وي پوښت دی باندې وي نو زمه ورکړي دوارو تا دا تربیز مکه تا چې د آرام دیو قرار مکین معین ذات قرار و معین چې زید آرام او معین د روانو بوچینی یا ایها الرسول د دین رسول د دریم باب شو تروا ویم آیات پورې او په دې کې دلیل اجمالی د ټول انبیاء علیهم السلام ذکر کړي او بیا زجر په تفرق باندې او داغه نو تبع عام زجر نه بیانې او اخر کې بشارت ورکړي مؤمنان ته یا ایها الرسول اے پیغمبران کلوا من الطیبات خوري د حلال طیب هغه ته وای چې نه حرامي او نه چې شوبه حرام حلال پاک چې نه حرام ده دلیل د حرمت نشته او شوبه د حرمت کې هم نشته نو دا خوري وعملوا صالحا او عمل کوي نیک معنا دا دا خوراک سره باید په دې بنیاد وي چې زه د الله بندگی وکوا د څه ونه خو چې د الله بندگی نه کوي به دا چوري نه تراوي نه پرد مازي وراره خېږي دومره خو خلاص دا خو کولای شي کنه وعمل صالحا او تجوخت لګاو معنا دا دا خوراک مقصد خېټه د کول نه خوراک مقصد و صرفي خپل خواهش پوره کول نه د خوراک مقصد ولای چې د الله بندګۍ ته جوړ شي نو الله بندګۍ ته چې اله جوړي چې پر څنګه راځي وخري چې پر پرینوزي او چې به غري خپلم د الله بندګۍ نه وځي نور مزام ته وایي او دا حکم یوازې پیغمبران څنګه مخکې تیر شو په سورته بقره او دغه کې الله رب العزت مؤمنانو ته حکم دقت کړو یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین الله ایمان والاو ته امر کړی په هغه څه چې کوم رسولانو ته ویلي
مؤمنان سوي كلوا من طيبات ما رزقناكم او انبياء سوي كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل دے رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو سری بیان یسیر السفر دیر اوږد سفر کوي مسافر دعا قبلی کا اشعث اغبر بابر سر او په خاورو کې ککړ پکړ چا خبره د خیر القول ته هم نه جوړیږي یا مد یدیه خپل دعا لاسونه غزولي ويقول يا ربي يا ربي يا ربي چغي وي اے زما ربا اے زما ربا اے زما ربا. مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام انا يستجاب له. خوراکی حرامی جامعی حرامی اسکاکی حرامی در دعا بسنگ قبول قیشی آنکه لاسو نغضول دی وجدان چې خوراک اسکاک کی احتیاط نه کړي او دا دعاګانو کې چې زور نشته بنیاد هم دقه دی چې خوراکونو کې خبره مردار ده. یو ځل سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ورته وی یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. اے الله رسوله الله تسالک چې ما د هغه خلقو د جملې نه وګرځي د چا چې دعا رسیږي نه او دعا یې قبلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودي خبر نه کوي ګنټي ګنټي پنه لګي مختصر کې ورته آتیب مطعمک تكون مستجاب الدعوه. حلال خوراک او دعا قبول ده حلال خوراک او بیا ورته فرمایل ان الرجل لا يلقي اللقمه الحرام في جوفه. یو سړی حرام یو نوڼۍ په خېټه کې اچوي ما يتقبل منه 40 سلوي خورزي عبادت الله په دبا کې نه قبلي قط یو نوڼۍ پړ نو وای یا ایها الرسول کلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. دا خطاب یوازې پیغمبران څنګه شه د مؤمنانو ته هم شوی دی. انی بما تعملون علیم یقینا زپاوی تاسو ته خبردارم و ان هذه امتکم امه واحده او یقینا دا دین تاسو او یقینا دا دین تاسو د دنیاو وانا ربکم تاسو رب الله وای فتقون زمانه ورېږي فتقطعوا امرهم ټوکړي ټوکړي کدي خلق خپل دین ټوکړي ټوکړي بینهم فخپل من کې زبران ټوکړي ټوکړي کل حزب بما لديهم فرحون. هر یو ډله په هغه دین باندې چې دوی ته خوشاليږي. کل حزب بما لديهم هر یو ډله په حصے د دین باندې او په هغه دین باندې چې دوی ته فرحون خوشاليږي. هر یو بیا هم د خپل طریقه دین غني د بل او د فقاري بيديني دا مرض د خوان راغله اوس هم د حال نه قران او حديث هغه وخت پورې خلک یو لا ورسته پکې مسائل را پیدا شو. هر یو سره په خپل حصے د دین باندې مطمئن دی چې بس اصل دین مداري استاذ الله په مقام د مدح کې ندی ویلي کوم دغه مقام د ځم کې ویلي دي کل حزب بما لديهم هر یو ډله هر یو تنظیم هر یو نظام کې لون کی او ماغه دین باندې چې دا وسه د پاره خوشاله منا هر یو خپل ثواب غني بس هغه مخه ثواب کوي دا نور تاسو دې ځای حالان چې الله حکم کوي هغه تم کوي تاسو کوي ودخلوا في السلم كافه ټول دین کې ورنوځي هغه چې کوم کوي هغه تر ځان کې را پیدا کا او ته چې کوي هغه ځان کې را پیدا کی دا هر څه یو شاخه نیولې په شاخ باندې مطمئن دي. فذرهم پرېدوا دوی پیغمبرتهم خپل گمراهۍ د دوی کې حتی حين تر یو وخت ايحسبون ایا دې ګمان کوي انما نمتو هم به من مال و بنين. بعض خلک مال لاس رداشي
حلال او حرام پکې معلوم نه وي، صرف پیسې لاله ذات راشي، یره ما سره الله لوی احسان وکړو، یره په ما ډېر مهربان دی، او پلار یې کومې څه نه درلودله، زه د شتو خاوند کړم، ځان ډېر خوشحاله د ده دا خیال دی چې کنه الله رب العزت ما ته په دې خیر کې جلتي وکړه. خیر هغه وخت دی چې طریقه د حاصلولې حلاله وي، په حرامه طریقه چې حاصل شي خیر نه دی، خو مصیبت دی که نه. ایحسبون آیا دوی ګمان کوي انما نمدهم بېشک هغه چې موږ زیاتوو دوی لره ورکوو دوی ته من مال څه مال و بنین او زامن، نو دې ګمان کوي نسارع لهم فی الخیرات چې دا موږ جلدي کوو دوی ته په نیکو کې. دا خیال دی چې الله رب العزت ما سره په نیکو کې جلدي وکړله. بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي. ان الذین هم من خشیته ربهم مشفقون. خپل کور کې چې ځان ساتي د بل ځای مسله دا ده چې هغې کې صریح تا ته معلومات نه وي چې دا سود کاروبار کوي یا غلا کوي ډاکې کوي، نو بیا د هغې خوړل جایز دي. ته پې ګنهګار نه، هغه پې ګنهګار دی، خو په شرط د دې باندې چې خپل کور کې حلال خوري. وان الذین بشکا کسان هم من خشیت ربهم مشفقون چې دوی د وجې د یې د خپل پروردګار نه مشفقون مینه کوونکي د الله سره. مشفقون معنی مې څه وکړه؟ مینه کول. څه معنی؟ الله نه په یره کې دی، نو هر څوک چې چا نه ویرېږي بیا ورسره تعلق پیدا کوي، مینه ورسره پیدا کړي چې زه د ده د تکلیف نه بچ شم، نو دی د الله نه ویرېږي، نو د الله سره مینه پیدا کړي چې په دې مینه باندې د هغه د عذاب نه څه شم بچ شم. والذین کسان هم بآیات ربهم یؤمنون چې دوی په آیاتونو د خپل رب باندې ایمان لري. والذین کسان هم بربهم لا یشرکون چې دوی د خپل رب سره شرک نه کوي، بل څه ورسره نه برابروي. والذین یؤتون ما آتوا او هغه کسان چې ورکوي هغه چې ورکوي وقلوبهم وجلتون او زړونه د هغوی وجلتون ویرېدونکي وي. د دې آیات لاندې تفاصیل لیکلي چې دا د هغه خلکو په حق کې دی چې منظم کوي، روژه هم نیسي، زکات هم ورکوي، حج هم کوي، خو دا یره وسرئ چې دا به رانه قبول نه شي، دا یره وسرئ چې دا به رانه قبول نه شي. دا هغه خلک وقلوبهم وجلتون من خو 2 روپۍ ورکړو داسې مطمئن شي که خیر بس هر څه ورسېده. باید هر عمل کې دا یره وسرئ چې هسې نه دا عمل د نبي د طریقې خلاف او سبا د عمل ته پرې مخ اولي، نو د هغې نتیجه به دا وي چې وروسته د هغې نه الله نه سوال کوي چې الله دا عمل نه په خپل دربار کې قبول کړي. انهم الی ربهم راجعون یره د دې وسره وي چې بېشکه دوی خپل رب ته ورګرځېدونکي دي، نو که قبول نه شي خو بیا به سزا ورکړي که نه. اولئک یسارعون فی الخیرات دغه کسان تلوار کوي په نیکو کې وهم لها سابقون او دوی دغه نیکو ته وړاندې کېدونکي دي. ولا نکلف نفسا او بوج نه اچوم په هېڅ یو نفس باندې الا وسعها مگر مطابق توان د هغه. ولدینا کتاب او موږ سره کتاب ینطق بالحق چې ګویا بشي په حق ویلو سره وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کېدلی. بل قلوبهم فی غمرتین بلکې زړونه د دوی په فی غمرتین په غفلت کې دي. من هذا د دې نه هر نه دې ته سوچ نشته چې زما دا عمل به بیا ما ته ده کاغذونه چې بېرته مخې ته کېږي. فی غفلتین غمرتین غفلت کې دي. من هذا د دې نه ولهم اعمال من دون ذلک او د دوی دپاره عملونه دي سوا د کفر او د شرک نه. هم لها عاملون چې دوی د هغې کوونکي دي. بدعات او رسمونه رواجونو کې ماخته دی، چېرته بېحیایي ده، چېرته فساد دی، دې کې ناست دی. حتی اذا اخذنا مترفهم تر دې چې کله راونیسو موږ هغه بدمست هغوی په عذاب سره اذا هم یجأرون نو دغه وخت کې دوی کړنچېږي، سپو په شان ته کړنچایي بیا خېږي. نو الله ورته ویل لا تجأروا اليوم مه کړنچېږئ نن انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو سره زموږ له خوا نه امداد نشي کېدلی. قد كانت آیاتي تتلى علیکم وجه څه ده؟ وجه ذکر کوي قد كانت آیاتي تتلى علیکم
یقینا هو آیاتونه زما چې رسلی شو په تاسو فکنتم علی اعقابکم تنکصون نو وایي تاسو په خپلو پوندو باندې اورېدونکي قرآن لکې تا به تعالی په واچت الله اوس څه لپاره کېږي قرآن ته ورته اهمیت نه ورکاو که نه تا ته خو نور علوم اهمیت درلوده قرآن ته ته اهمیت درلوده هغې ته دا خلکو ته دا یو غږ ښکاري د دې کتاب تپوس به الله کوي وانه ذکر لک ولقومک وسوف تسألون دا قرآن ستا هم یاداشت دی ستا د امت هم یاداشت دی ستا د قوم هم یاداشت دی او تاسو نه په دې باره کې پوښتنه کېدلی شي وکنتم نو وایي تاسو علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې تنکصون اورېدلی مستکبرین به سامرا لوی کوونکي وایي د دې نه سامرا کتاب وایي تهجرون پرېښودو به تاسو ده لره قرآن مو پرېښوده دا سامران مفرد دی په معنا د جمع باندې یو معنا په معنا د جمع سره او تهجرون د هجران نه دی مستکبرین لوی کوونکي په قرآن باندې سامران د شپې به بیا قصې کولې تهجرون پرېښودونکي د قرآن قرآن باندې ځان لوی ګاڼه قرآن ته به نه کې راستلی بیا به د شپې لګیا وی او قصې به هم کولې او په دې وجه باندې حدیث کې د ماخوستن د مانځه نه وروستو په خبرو باندې پابندي ده سوا د ښځې او د خاوند نه هغوی د ماخوستن نه وروستو ګپ شپ لګوي نو خیر دی یا یو سړی مطالعه کوي یا د یو مسلمان ضرورت دی هغې کې لګې د دې نه غیر قرطبي لیکلي دي چې عمر رضی الله عنه به د ماخوستن په خبرو باندې خلک یې وهل نه یې پرېښوده داسې کول نو دی به ماخوستن قصې راواخیستلې یا سامرن مفرد دی مخکې ورته یو فعل مقدر دی مستکبرینا لوی کوونکي وایي د دی نه سامرن تظنون به سامرا ګمانم کاوه په قرآن باندې قصو تبع الاساطیر الاولین ستاسو دا خیلو که دا ډېرې زړو خلکو قصې دي تظنون به سامرا ګمانم کاوه په دې باندې قصو تهجرون پرېښودونکي ده لره او یا تهجرون د هجر نه دی هجر وایي بې فایدې خبرو ته بکواس چې ورته وایي تهجرون بکواس کوونکي انکار کوونکي بې فایدې خبرې کوونکي افلم یدبروا القول آیا دی غور نه کوي په خبره کې قول نه مراد قرآن دی تاسو سورة نساء 2 نمبر آیت راوړئ افلا یتدبرون القرآن آیا دی غور او سوچ نه کوي په قرآن کې نو قول مراد قرآن دی دارنګه سورۃ محمد تاسو راوړئ آیات نمبر 33 افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ندلت قول مراد قرآن دے افلم يتدبروا القول آیا دی غور نه کړه په قرآن کې خبره کې چې مراد نه قرآن دے ام جاءهم ما لم يأتي آباءهم یا راغله دوی تاغت چې نه راغله دوی مشرانو ته کم چې مخکې نه یا دوی ته کومه نه خبر راغله دا غي پوجا باندې انکار کوي نو دا خو نه خبره ده دا پیغمبران خو ما دې مشرانو ته راځي ګریو کنه هم لم يعرفوا رسولهم یا دوی نه پیژنې خپل پیغمبر فهم له منکرون نو پس دوی هغه لره ناشنا ګڼل چې دې څه مسله چې ته دا خبره نه منې
ام یقولون یا دیوائی بیهی پدی پیغمبر بانے جنت لیونتوب دے ننا لیونتوب نشتا بل جاؤم بالحق بلکہ راوڑے دے دویتا حق واکثرهم او اکثر دن الحق کارهون حق بدغم کرے ولو اتبع الحق واهواهم او کتابی کے حق دے خواہشاتو سمعنا دے خواہشاتو سرا دا دین حق دا خلق خلق لفترت السماوات والارض خامخا فاسد بشی اسماننا وزمکا وانتین آغا ما بین وزمکا و اسمان کری آغا چی پر وزمکا و اسمان کری دا بطول فاسد چی ذکا ددائی کارون اتدی خوش شرک دے کفر دے بدعات تی رسومات تی نو که دین دے سر یوزے چی او دین دا شیعو گردولے چی بے خو عالم فساد طرف تروال لے بے خود اصلاح تنشلا بے خود نبی فساد دے بلا تیناهم لذکرهم بلکہ من راوڑے دوی یاداشت دوی فهم عن ذکرهم مولدون نو دوی یاداشت پر نیم مخاڑون چیدی ام تسألوهم یا چی نیمانی تدت چاندا واری ام تسألوهم یا تواڑے دوی نخرجن چاندا وخراج ربک خیرون ویقنن پس آمدنی درفتا دا غوردا اللہ جسول کی آغا غوردی وهو خیر الرازقین او دا اللہ غورد رزق رکون کنرے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او یقیناً خامخا راغواړې دوی هغه لارې نیغې ته وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او بېشکه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې عن الصراط لناکبون د سمې لارې نه اړېدونکي دي ولو رحمناهم او که چېرې موږ رحم وکړو په دوی باندې وکشفنا ما بهم او لرې کړو موږ د دوی نه هغه تکلیف چې په دوی باندې دی من زورن او ذلك من بدونا چې په دوی باندې من زورن تکلیفنا للجو فی طغیانهم یعمهون خامخا ورننه ووزي په خپل سرکشیو کې حیران ولقد اخذناهم یقینا ما نیولو دوی لرا بالعذاب فعذاب سرا فمستکانو فزوی تابداری ونکرد لربهم نقول رب وما يتضرعون او نیعجزی اکر اللہ تا حتی تردی اذا فتحنا علیهم کرا اخلاص مکرا فضیبانی بابا دروازہ ذا عذاب شدید چخاون دوا دا عذاب سخت اذا هم فیه مبلسون دا وقت دی پدی عذاب کنا امیدو ردی جنا داخل سورت پوری سمرم باب دی او پدی کشپک دلیلنا آخری ذکر کوي او بیا زورین په انکار ده بعد الموت باندې وهو الذي الله ذات امثال لكم السماء والابصار چې پیدا کړی تاسو له وګونو سترګې ولا پیدا وړو قليلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر واسي وهو الذي ذراكم في الارض الله ذات چې تاسو خوار کړی په پزماکه کې وإليه تحشرون او دی الله تعالی تاسو جمع کولای شي وهو الذي يحيي ويميت الله ذات چې ژوند کول کوم کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او خاص الله په اختیار کې اختیار د شپه او د ورځو افلا تعقلون آیا تاسو دومره د عقل نه کار نه اخلئ بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې وایي دې په مثل هغه چې مخکینو سره قالوا ویلا غي ايضا متنا کړه چې مرشو منګه وكنا ترابا او شمنګه خاورې وايضا اوالو کې ائنا لمبعوثون ایا موږ بیا په تکولې شو ژوند کولې بشو لقد وعدنا نحن یقینا لو سيو زمن سره واباونا زمن مشان سره هذا د دې چې دا مرګ باندې وتا سره پاتې من قبل دین وړاندې وسبرخ من يوم من اللي جاء خبرنا ان هذا الا ساتر الاولين نجدا مگر قصید فقانو كل من الارض ومن فيها ورتوال چا په اختیار کې رسمکا عوام سوچ په دې رسمکا کې ان کنتم تعلمون کای تاسو پوهیدن کی فیقولون لله زد شوایبا دا خاص الله دی فلا فلا تذکرون ورتوایا تاسو تم رپن ناخلئ چې دا لوی کارونه کولای شي نستاده وړو کې کار نشي کولای و ظالما الله نه ير کړی الله دې پری کړی مخلوق سروانه مخلوق نه غواړي او دغه مخلوق نه غواړي چې سام پکې نشته ده ون مر رب السماوات السبع ورتوا سوق دې مالک سوا اسمانونو ورب العرش العظیم او سوق دې مالک عرش دی فیقولون الا زرد چې وای بخاص الله لرا قل فلا تتقون ورتوا تاسو دومره نه ویریږئ د الله نه قل من بيده ملكوت كل شيء ورتوا د چا په لاس کې اختیارات هر یو څه
او باچائی دا هر یو سیز وهو یجیرو او دغه الله پناه ورکړي هر چاته ولا یجار علی او پناه نشور کولې په مقابل دا چې چاته بل څه کولای شو کولای ان کنتم تعلمون کې تاسو پوهیدل چې سيقولون لله زرد شوي بخاص الله لرا قل فانا تسحرون وتویلا کوم طرف ته پتا جادو کړی شو چې حق لا نه پاتې په باطل په روان بل اتیناهم بالحق بلکې موږ راوړې دوی ته حق وانهم لکاذبون او یقینا دوی دروغجن متخذ الله من ولد ندن ولا الله تبچه سو بچو نا زوله وما كان معه من اله او نشتا الله څخه مستقل اختیار والا اذا لذهب دغه وخت بوتلی به هر اختیارمن هغه چیز چې د پیدا کړی دی د پاره تصرف کول پاغي باندې او چې کله په خپل هغه کنټرول حاصلوله ولا على بعضهم على بعض بیا بغلبه کړی وزیر په ځینو باندې دی به دا بل د حقیقت قبضه کولو کوشش وکړي چې یو الہ د بل اولوهیت ذات پر مختان غني سبحان الله پاک الله عما دغنه صفون چې دی بیان ای الله لپاره عالم الغیب والشهاده وجود کې دې پټول پټو باندې پکاره و باندې پتا لا ما شرکون دیر پټ الله راغنا چې دې الله څخه شریکي قل هو رب زما رب اما تريني کچر خیت ماتا ما یعدون هغه عذاب چې دوی ته وعده کړي شي رب زما رب فلا تجعلني في القوم الظالمين نو مگر دوا ما په قوم ظالم کې حدیث راځي ترمذی روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله اویل وی اللهم اذا اردت في الناس جسمة فاصرني لك غير مفتون یا الله چې کله د یو قوم د عذاب اراده وکړه نو ای زما ربا ما واخل ځان ته چې په دغه فتنه کې ګیر شوی نه یم هو به دا آیات او حدیث یو معنا ده او مراد فلا تجعلني في القوم الظالمين نه مراد هغه کارونه چې سبب ده د نزول عذاب معنا هغه کارونه نه چې د کوم کارونو په وجه باندې الله عذاب راځي دا هغه کارونه ما ته چې بچو ساتي و اما قل ان ذا دعاء ولا ربي ازما رب اما تريني کچر خیت ماتا ما یعدون هغه عذاب چې وعده کړي شي دوی سره ربي ازما رب فلا تجعلني في القوم الظالمين نو مگر دا ما هغه قوم ظالم کې معنا هغه اعمال من ما بچو ساته چې کوم اعمال سبب د نزول عذاب ګرځول په دوی باندې وإنا لا نريك ما نعدهم او بشک منغا ودي خبره چې و خیر تاسو هغه عذاب چې موږ وعده کوو د دې سره قادرون توان لرو ادفع بالتي احسن السيئه دفعك فاغه طریقه باندې چې هغه ډیره غوړه ده السيئه بدلره د دې تفاسیر کوم معنا کوي احسن مراد دعا ده او سیئین مراد عذاب ده نو دفع وکا هغه طریقه باندې چې هغه غوړه ده چې هغه دعا ده السيئه عذاب لره لکه چې وناوک فلا تجعلني في القوم الظالمين صفا خبره عذابنا بچیدو لپاره علاج کړی د الله نه سوال کول ادفع بالتي دفعك فاغه طریقه باندې چې هغه څه خیسته ده چې هغه دعا ده السيئه عذاب لره ذم احسن مراد اخلاق صبر تحمل او د سيئين مراد د خلق ظلم د خلق تعدى د خلق کنزل نو ادفع بالتي دفعك فاغه طریقه باندې هي احسن چې هغه غوړه ده چې هغه صبر ده تحمل ده السيئه بدایلره چې هغه د خلق کنزل دي د خلق ظلمونه دي خلق ظلم کوي کنزل کوي ته صبر او تحمل نه کار واخلا نحن علم ما يصفون من خپوی پاروان چې دی بیانای وقر ربي وسوال کوا اعظم ربا اعوذ بك فنان سمفتابانی من حمزات الشیاطین د وسوسو چې دونکو د شیطانانو نه هغه وسوسه چې خلق تیزی په مخالفت زما باندې
یو کپړه کې سودا ورواچي بل کپړه کې سودا ورواچي شک ورواچي شبه ورواچي او د دې شک او د شبې مقصد صرف دای چې په مخالفت د حق پرست کې څه چیزي وکړي دې برخه واخلي په مخالفت د چا کې د نبی کې په مخالفت د حق کې نو ان لا دغه حالات نه زستا په ذات علی باندې پناه سما واعوذ بک ربي او پناه سم پتا باندې زماره باندې يحضرون د دې نه چې دې ماته نږدې راشي شیطانانو دراته زما خواته دا دینه زستا په ذات علی باندې پناه غواړم حتا اذا جاء احدهم الموت تدې چې کله راشي او تنه تمرګ قال وای رب ارجعوني اے رب ما بیرته واپس کې ما بیرته واپس کې ما بیرته واپس ګور جمع راوړل رب ارجعني نو وای سوي رب ارجعوني دا فعل وای جمع دا د کثرت چغونه امد چې واپس کې واپس کې واپس کې لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې عملو کما په طریقه د نبی باندې مطلب چې څه کول کړی مې دي او د نبی طریقې خلاف کړی دې نه واپس کړي د نبی طریقې برابر عمل وکما فيما ترکتو فبددا چې ما پریخي دي کلا الله فرمایي چې واپس کېدل نشته ده انها کلمتون دا یو کلمه ده چې وای ما واپس کا هو قائلها چې دې وایون چې داږي ومن ورائهم برزخون او اخواد دین عالم برزخ ده فردا ده د دنیا او د آخرت په منځ کې چې هغه د قبر ژوند او برزخي ژوند الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې د قبر نه پاتولې شي فاذا نفخ الصور کلا چې پکواله شي پښتنه کې فلا صاحب بینهم نو نبوي نسبنا خپل ولای ما بین دې کې یوم ایذن پدا اورز ولا يتسالون او نبا یو بل نه پوښتنه کولې شي څه صفات راوړوي وښتن نمبر آیت بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دوی نن تنی خودن کری واقبل بعضهم مخبکی زنتا یتساءلون یوبل نو تپوس کئی یتساءلون یوبل نو تپوس کئی او دلتا کوئی لا یتساءلون تپوس ونکئی دوار آتنے کی سزاد تاغیر دو وجری دعا اخرت کی موقفون دی پاٹکون دی بعضی پاٹکون کی وجہ شوی چې دیو بل تپوس نشي کولای او بعضی پاٹکون کی وجہ دیو بل تپوس یا سورۃ المؤمنون کی چې وای تپوس پر نشي کولای دا د اول شپله او د دیم شپله پر ایمن دي کله چې اول شپله اواله شي د دې او د بلې شپله په من کې وخپله چې میرا پاتې دی وقفه کې بعد یو بل تاسو نشي کولای او سورۃ صافات کې چې وای هغه د دې نشبلې نه رسو او تاسو په څنګه نشي کولای تاسو ته ابصره واړوي آیات نمبر 4 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کلا چې راشي هنګامه صاخه ابلا راشي او هنګامه راشي یوم یفر المرء من اخیه هغه ورځ چې طبقه سره د خپلونا سلام سره بینهم دلته ورورو هغه به څه کوي یوم یفر المرء من اخیه هغه ورځ چې طبقه سره د خپل ورنا چې مانه تونه غواړي و امه او د خپل مورنا و ابيه او د خپل پلارنا و صاحبته او د خپل خزنا و بنيه او د خپل بچونا لكل امرئ منهم يومئذ دا هر یو سړي د پاره باندې دوی نه پد اورده شأن یو حالي یغني چې دې به د حتی نه بیزار کړی اچھا نه پروا کړی اندا حالت د کندا چې څنګه تشخیص کړه دې تمام ور رواني
دې حالت سره موږ او تاسو مخامخ کېدو والا یو. دونه د آخرت شاته کول نه دي په کار. کم از کم ورځ کې دومره وخت باید سړی په دې غور وکړي چې دا وړاندې دا حالات دې زه به کومه څه چې مور مې په کار نه راځي، پلار مې په کار نه راځي، ورور مې په کار نه راځي، ښځه مې په کار نه راځي، بچي مې په کار نه راځي. هم د دې بچو دپاره زه لګیا مزار مې تباه کړ، هم د دې بچو دپاره نظام غرب کړ. دا خو زما په کار دی نه راځي که نن د دې فکر چا سره نشته. هر سړی په دې کې چې زه د دنیوي ژوند برابر کړم، آخرت ته ژوند برابرولو سوچ یې نشته دی. فلا انصاب بینهم یومئذ نه به وي نسبتونه او نسبونه خپلولۍ په مابین د دوی کې په دغه ورځ. ولا یتساءلون نه به د یو بل نه پوښتنه کولی شي. فمن ثقلت موازینه پس هغه څوک چې درنې کړی شوې تللې د نیک اعمالو د هغه فاولئک هم المفلحون پس دغه کسان هم دی کامیاب. ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکې کړی شي هغه تللې د نیک اعمالو د هغه فاولئک الذین خسروا پس هغه کسان دي چې تاوان کې اچولي دي انفسهم خپل ځانونه فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه وي دوی. تلفح وجوههم النار وبسوځوي مخونه د دوی لره اور وهم فیها کالحون او دوی به په دې جهنم کې په دې اور کې کالحون بچ کړئ. ترمذي روایت دی چې کله دا چغې به وی 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 دا خود کېدلې به به راوړي چې کله دلته رانږدې کړي د رانږدې کولو سره به دا مخ وسوځي او ویلې به شي دا شونډه به راشي نامته او دا بره شونډه به لاړه شي د سر داسې وکړي. وهم فیها کالحون. هر مجرم الم تکن آیاتی تتلی علیکم آیا نو خو یو سوای کم ته وګورئ الم تکن آیاتی تتلی علیکم آیا نو زما آیاتونه چې لوستلی شو په تاسو فکنتم بها تکذبون نو وی تاسو په هغې باندې تکذیب کوونکي. اوس باندې ته وګورئ قالو وبوای دی ربنا اے رب زمونږه غلبت علینا شقوتنا زوروره شوې وه په موږ باندې زمونږ بدبختي وکنا قوما ضالین او ومونږ یو قوم ګمراه. ربنا اے رب زمونږ اخرجنا منها وباسې مونږه د دې اور نه فإن عدنا فإنا ظالمون که بیا مونږه دې ګناه ته راوځو بیا مونږ ظالمان یې یقین پرې وباسه. قال اخسئوا فيها وبوي الله ورشي دا لفظ عام طور پر سپوت استعمالیږي په جهنمین د سپو نه بتایر دي ځکه دغه لفظ استعمالوي. څه تفسیر کړ زموږ تاسو محاوره څه ده سپک ځان نه شروع شورته یو کوښښ نو دا سپک خلک دي او جهنم ته ورنوتل سپکه کلمه ورته استعمالیږي. قال اخسئوا فيها الله ورته وایي پوره شئ په دې جهنم کې ولا تکلمون خبرې ونه کوي. وجه څه ده ولې د سپو سره برابر کړه. انه کان فریق یقینا و یو ډله من عبادي زما د بندګانو یقولون ربنا آمنا چې ویلې ای زموږ ربه موږ ایمان راوړی فاغفر لنا بخنو کې موږ ته ورحمنا ورحم کې به موږ باندې وانت خیر الراحمین او ته غوره د رحم کوونکو نه یې. هغوی دغه کار کاو ما نه سوال کاو دوی به سپوک شان د کور نښتې وو ځکه ورته وایي اخسئوا فیها کار دوی ډېر څه ویلې دوی ته نقصان نه ورسولی خپل الله ته ویل موږ په تا باندې ایمان دی او ستا وحدانیت ته یووالی منلی دی دوی به ورباندې لګېدل دوی به ورته سپوک شان ته خولې به وراچولې. فاتخذتموهم پس ونیول تاسو هغې لره سخریا په ټوکه حتی انسوکم ذکري تر دې چې یېرې کړه تاسو نه زما توحید وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو په هغې پورې خندا کوونکي خندا ورپورې کوله نومونه مې پرېښودل. انی جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا ما بدله ورکړه دوی ته نن په سبب د صبر د دوی انهم هم الفائزون بدله دا ده چې بېشکه دوی هم دی کامیاب.
قال كم لبثتم وګوي الله څومره وخت تیر کړو تاسو په دنیا کې په الارض پزمکه کې عدد سنین وشمار د کلونو سره قالو دیو سوي لبثنا يوما او بعض يوم وخت تیر کړو موږ یو ورځ یعنی مورز فاسأل العادين نتقوسو کا دشمار کوونکو نا هغه چې پښمار کې مهارت لري تاریخ او معلومات دي هغه خلکو نه پوښتنه وکړه قال ابو يلا ان بسم الله قليلا وخنو ترکه تاسو په دنیا کې مگر لګ لو انکم کنتم تعلمون کچری وې تاسو کویدونکې اپا حسبتم آیا تاسو دا خیال کوئ انما خلقناکم عبثا اذا ما تاسو پیدا کړی سي بیکارا امر او نهي وتا ته نه کیږي فضلوا دې کولې په دنیا تراله انما خلقناکم عبثا چې دې شکا ما پیدا کړی تاسو بیکارا تاسو داخل دي وانکم الینا لا ترجعون او تاسو به موږ ته نشرا ګرځولې وتعالى الله الملك الحق بی وچت الله چې بادشاہ دې الحق رښتیندا بادشاہي دا او بندګي دا لا اله الا هو نشته حقدار د بندګي سوا دا غنا رب العرش خاوند د عرش الکریم ذی عزت خاوند د عرش عزتمن ومن يدعو مع الله اله اخر چا आवाज وک بل نه وکړه بندګي وکړه الله تعالی بل ذمہ دار لا برهان له به چې نشته دلیل لپاره پاغي باندې فإنما حسابه عند ربه یقینا خبر دارا حساب داغه د الله څخه ده انه لا يفلح الكافرون یقینا خبر دادا نشکانه بدل کافران وقر رب او آیا پیغمبر دته اے زما رب بخنو کی او رحم کی او تو غره رحم کون کنه